یو دوه ګامه منډه مې کړه او ستړی شو. یو شاپاراک و په هغه پسې مې منډه کړه. عجیبه ښایست خدای ورکړی. راته کړلې وای ولې منډې پسې وهې، څه یې کوې؟ دا مسافر هغه اروا چې په دغه کالب کې راټوله سوې سبا به چیرې وي. داسې نیغ نیغ یې سترګو ته راوکتل. وایي کله دې په دې باندې فکر کړی چې له ژوند سره په خلا یې او که په جنګ؟ تعجب یې وړم ځکه مایله چې خو ټول حال مې ور معلوم ده. ویلې انسان د خپلې آګاهۍ په اندازه ارت او لوی ده. آګاهي د انسان واقعي هیواد یا قلمرو ده. که چېرته ته له ژوند او ژوندو سره په خلا وې نو دا هیواد بې پولو شه، لوی شه، ستر شه او څښتن هم خدای تعالی. خو که د دې کې پولې ودرولې، ذهني بندونه او دیوالونه او ګاډرونه دې ودرول، وګړو او ژوندو موجوداتو ته دې د دښمن په سترګه وکتل، د نورو وګړو ژوند او څه ډولوالي ته دې قواعد وضع کړل، په نورو دې کار ودرلود، نو کوچنی شوې کوچنی شوې او ښایي که ادامه ورکړې په یو ذهني کاڼي واوړې. دې خبره یې زه هم په چورت کې واچوله. په رښتیا هم کله چې د انسان پر زړه، پر ذهن او پر آګاهۍ مینه واکمنه نه وي، له انسان نه ژوندی دوزخ جوړېږي. راځه نن به دا تجربه وکړم، له ځان او یو ژوندي سره، ټول ژوند سره، له یوه میږه تنه نیولې تر یو باوراو، تر یو شپرکه او تر بل هر ژوندي موجود سره، ټولو سره په خلا واوسم او څه مې چې په وس دي ځان او نورو ته به یې کوم. مینه همدا